اوس دا ورور هم دا سوال کوي، ده به چېرې دا خبره اورېدلي چې یو سړی میا دی او پیر دی او سید دی او اخونزاده دی او هر څه ورته وی، د ده دعا ښه قبلیږي او عام مسلمان چې دی نو د ده دعا د هغه په شان نه وي. سوال دا دی چې آیا دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب، څومره نصوص چې دي په قرآن کې او په حدیث کې، په یو ځای کې هم دا فرق نه دی راغلی چې یو سړی د الله نه دعاګانې غواړي او په عامو مسلمانانو کې نسبي عام نسبي د ده دعا لږه کمزوري ده یا زر نه قبلیږي یا بله څه خبره ده، او چې یو سړی آل بیت کې د ده دعا ښه قبلیږي او زر قبلیږي، دا خبره نه ده راغلې. نصوصو کې دا خبره نشته. وجه دا ده دعا عبادت دی. دغه یو حدیث کې ښه واضح راغلي، الدعاء هو العباده، دعا بعینه عبادت دی او عبادت ته هر چا نه غوښتی شوی دی، که یو سړی د پیغمبر په نسب کې دی او که نه دی، خو دی به د الله بندګي کوي. عبادت ته ټولو نه مطلوب دی، د ټولو نه غوښتی شوی او دعا عبادت دی او الله بیا ټولو سره د الله وس کړی دی چې زه به ستاسو دعاګانې قبلوم. وقال ربکم ادعوني استجب لکم، او ستاسو رب دا ویلي دي چې زما نه دعاګانې غواړئ زه یې درله قبلوم. ستاسو رب ویلي، الله خو زموږ د ټولو رب دی، که نه دا خبره صرف سیدانو ته ده چې ستاسو دعا ښه قبلیږي، د ټولو دعا قبلیږي. دا یاد ساته، قرآن او حدیث کې د دعا د قبلیدو او د نه قبلیدو اسباب راغلي دي. که ستا دعا نه قبلیده چېرته، نو ته دا مه وایې چېرې زه ارمان چې زه میاګانو کوي اوس به مې دعا چې ټکه او پړکه قبوله شوې وې یا پلاني قوم کې او پلاني کې، دا خبره نه، تا کیسې چل دی. او داسې هم کیدی شي چې یو سړی دی په آل بیت کې او د هغه دعا دی قبوله نه شي، په هغه کې هم څه چلي. منګه زما چې کوم کتاب دی الموعظة الحسنه، په هغې کې ما په دې باندې تفصیلي الحمدلله الله په توفیق سره لیکل کړي د دعا د قبلېدو اسباب او د نه قبلېدو اسباب. وایي کې دا نشته چې یو سړی آل بیت کې د دعا قبلېږي دا پکې یو سبب دی، نه، موږ ټول مسلمانان یو او الله وایي تاسو دعاګانې غواړئ زه یې قبلومه. نو مسلمان به همیشه د الله نه دعاګانې غواړي، په راحته کې په سخته کې هر وخت به د الله نه دعاګانې غواړي او تعدي به نه کوي. حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، یستجاب لاحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لي. الله وایي ستاسو دعاګانې قبلېږي چې څو پورې تاسو تعدي نه یې کړي. تعدي څه ته وایي؟ وایي دی بیا لیکي چې یاره دعاګانې غواړم او قبلېږي نه. یو حدیث کې داسې هم راځي په صحیح مسلم کې دی چې وایي دی بیا دا وایي دا سړی قد دعوت وقد دعوت، او زه خو په مخه دعاګانې غواړم، په مخه غواړم او الله یې نه قبلوي. فیستحسر عند ذلک ویدع الدعاء، نو پښیمانه شي والعیاذ بالله، نو دعاګانې پرېږدي، تعدي به نه کوي چېرته. ګوره دعاګانو کې زه هغه اسبابو له نظم او په دې زما یو بیان هم شته مکمل، هغه به ولټوئ، هغه به واورئ. خو یو خبر یاد ساتئ چې کله هم دعا غواړي د الله نه، د زړه د کومې نه به غواړي او دا به دې یقیني چې الله یې قبلوي او پرېږدي به یې نه، پرېږدي به یې نه، په مخه به یې غواړي، په مخه به یې غواړي، په مخه به یې غواړي. ما تاسو ته یاره روجې کې هغه درس وکړه، روجې نه مخکې و درس کې ما تاسو ته دا خبره کړې وه چې زموږ د دې بعضو ملګرو عرب ملګري چې کوم دي د هغوی سره یو علمي ګروپ دی او مجموعه ده واټساپ کې، نو کله به هغې کې د علمي مسایل د یو بل سره چیړي را چیړي، په دې دلیل څه ده، په دې دلیل څه ده. په هغې کې یو ملګري دا خبر را لېږلی و، ما بیان کړی و هغه درس کې، وی الحمدلله داسې میسیج راووی، الحمدلله یو شی مې د الله نه غوښتو 9 کاله بعد یې راکړو. الحمدلله یو شی مې د الله نه غوښتو څو کاله بعد؟ 9 کاله بعد. څومره خوشحاله. هسې ما دا سوچ کوم چې دا میسیج وکړو، ما دا لوی ایمان دی چې 9 کاله ته مسلسل دعاګانې کولی د دې شي لپاره. او دا هم نه اوس یاره دا 9 کاله خو ډېر و، دا خو لیټ شو، نه الحمدلله
د الله شکر دی وي 9 کاله بعد زما کار الله وکړو 9 کاله زه دا وایم شرطین ته 2 ورځې او په هره سجده کې د مانځه هره سجده کې نه کې یو سجده کې ځه یعنې د ورځې 5 پیرې ته د یو شي دپاره دعا وغواړه بیا به دې پته ولګي نو موږ هسې چل کړو یو دعاګانې حدیث کې راځي وي الله د هغه سړي دعا نه قبلوي چې زړه یې غافلی دا مې یاده کړي ها اوس به لوسود کړي زړه پته نشي اوس کوم ځای کې دی زړه هېڅ پته نشتي خو لاس یې اوچت کړي دي یا الله بس دا زموږ دا قرض یې ختم کړو یا الله قرض یې ختم کړو یا الله قرض یې بیا ډز مخله راواچي 2 پیرې داسې وکړي په 3 پیر بیا په مولوي صاحب پسې لاړ شي قبوله نه شوه حتی داسې ځمکه او اسمان یې وکړي دي قبوله نه شوه خو 2 پیرې د الله ته ویلي دي هغه دې هم په دې طریقه ویلي دي جړلي دي نه دي خپله فقر او عاجزي دې الله ته نه ده ښکاره کړې مینت او زاري دې الله ته نه ده کړې یقین دې په زړه کې نه و چې 100% الله قبلوي بار بار دې نه ده غوښتلې بار بار دې نه ده غوښتلې ته نن رالې قبوله نه شوه حرام خوري دوکې ورکې دړاکې کې دروغ وې هر قسمه ګناهونه شتي او دعا قبوله نه شوه جي نو هسې دا یو هم پوینټ زما خو دې سره ایمان ډېر زیات شوی و چې کله ما د هغه ملګري سعودی دی هم د دې ملک دی او موږ سره په مجموعه کې دی او ډېر تکړه عالم دی نو دا خبره چې کله وکړه نو زما والله ورسره ایمان ډېر زیات شو ډېر زیات شو چې یعنې 9 کاله بعد او دی خوشحاله دی او 9 کاله او زر قبوله شو الحمدلله وی زر قبوله شو دغه شانه درس کې موږ دا خبره کړې نو یعنې زموږ دعاګانې موږ څومره وخته پورې کړي او څه وخته پورې مې کړي ځه ما ته ووایه کم یو کس زه داسې وایم چې کم یو کس یوه میاشت مسلسل دعا کړې د یو شي مبارک نو ډېر په مشکله به پیدا شي څه مو خیال دی کم یو کس یوه میاشت روزانه یو دعا کړې ده او په کې هغه آدابو د دعا کم یو کس کړی ده ډېر په مشکله به پیدا شي نو خبرې خلاصه دا وه چې تادي به نه کې او د زړه د کومې نه او زړه به دې غافله نه او یقین به دي چې الله قبلوي الله دعا د هر چا قبلوي دا پکې نشته چې دی په اهل بیت کې دی او دی د اهل بیت نه بهر دی والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی چې زما پلار چې دی نو هغه منځګزار نه دی او هله مونځ کوي چې زه ورته ووایم مونځ وکړه نو بیا زه د هغه سره ودرېږم مونځ کومه کور کې نو هله مونځ وکړي زما د لاسه سوال دا دی چې زه په جومات کې مونځ وکړم او بیا کور ته راشم او د دې پلار دپاره چې دی دا مونځ وکړي ده سره بیا ودرېږم یو سوال دا دی چې دا کار صحیح دی او که نه دویم دا که زه جمعې له نه ځم او د جمعې دا مونځ پرېږدم او د کور کې کومه پلار سره نو دا به څنګه الجواب اول دا خبره یاده ساتئ ګوره لازم نه چې پلار به نیک عملی بچي به ټول نیک عملی او لازم نه دی چې پلار به بېدینی بچي به بېدینی دا د دې پښتنو بعضو دا تله ځان سره لګولې لکه اوس یو کس یې ولیدو په غلطو اخته دی او ناروا کړ پلار ته یې وګوره دومره یې ګیره دی دومره یې ګیره ده او 5 وخته جومات کې دې زوی ته وګوره هدایت خو د الله په لاس کې دی ته به د نوح علیه السلام باره کې هم بیا دا وې نوح علیه السلام زوی کنعان خو کافر و یوه ښځه کافره وه د لوط علیه السلام بیبي د مشرکانو ملګري وه څه به وې دلته د ابراهیم علیه السلام پلار مشرک و دا د پیغمبرانو خبره یو پلار هم دا نه غواړي چې زما بچی دي په غلطه او د نشې تماشې کې خو بس غریب به محنت او کوشش کړی نور خو بیا د سړي وخته پورې زور رسي اوس یو هلک د 15 کالو نه واوړېد لوی داسې یو پهلوان ته جوړ شوی دی او پلار غریب کمزوری شو هډوکي کمزوري شو ګیره سپینه شوه ویښته سپین شو هر وخت خو سړی کشتی نه شي کولی د بچو سره څه خیال دی
وړوکی ماشومي سړی ووایي ویې ټکوي کور کې وساتي لوی سړی دی واده وکړي او بچي او یا واده نه یې کړی لوی سړی دی په لارو کوڅو کې ګرځي پلار به په ده پسې شاته هر وخت ګرځي بعض خبرې زموږ د ناانصافۍ خبرې ښه که چېرته بچې دینداره ویني لکه یو سړی دی 5 وخته لمونځ کوي ښکلې ږیره ده دینداره دی علم کوي هر څه کوي نو دوی ورته وایي وړه پلار ته دې وګوره اول هغه پوه کړه اول هغه پلار دې پوه کړه هغه لمونځ نه کوي اول دې هغه پلار پوه کړه هغه نشې کوي نو چې دا سړی دومره دینداره دی ته یې نه آیا د ده دا خوښه ده چې د پلار دې بېدینې هدایت خو د الله په لاس کې دی چاله به په دې باندې موږ تفصیلي او پیر درس هم کړی و کوم سلسله کې و مانه ذهن نه ووتو یو کتاب کې موږ دې عنوان باندې پوره درس کړی و چې د یو د لاسه به بل څوک نه ملامته کیې او نه به د چا د لاسه د یو د لاسه بل ته سپک نه ګوري دغه کې موږ دا خبره کښې کړې وه د جاهلیت مسایل چې جاهلیت والو کې دا بیماري وه چې د یو د لاسه به بل سپک ګڼو هغه ته به بد ردي او هغه به ملامته کو نو دا کار به نه کوئ اوس دې کې دا لږ ماشاءالله د مانځه پابند دی خو پلار یې نه دی نو 2 پیرې زه لمونځ وکړم جومات کې وکړم بیا کور کې پلار سره نفل کوم دا صحیح دي که نه د دې جواب خو دا دی چې او دا بلکل صحیح دي په صحیحینو کې دا حدیث دی د معاذ بن جبل رضی الله عنه څو څو پیرې بیان شوی دی چې هغه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د ماسوته لمونځ وکړو او بیا به لاړ خپل قوم له به امامتي ورکوله نو د پیغمبر سره چې به لمونځ وکړو هغه به فرضي و هلته به د هغه بیا نفلي و او راجح قول دا دی چې په هغه امام پسې چې فرض لمونځ کوي په هغه پسې شاته نفل هم کېږي او چې نفل کوي په هغه پسې شاته فرض کېږي دا واضحه مسله د قرآن او د حدیث نو دې ورور ته موږ دا وایو چې ته دا کولی شي بلکل جومات کې فرض لمونځ وکړي او بیا راشي پلار ته ووایي چې راځه لمونځ کوو او هغه سره ودرېږي بیا دې دا وایي که زه بلکل جومات ته نه ځم او کور کې کوم نه داسې نشي کولی ځکه چې د جمع سره لمونځ دا واجب دی په یو سړي باندې چې قادري واجب دی په هغه نارینه باندې چې قادري نو دا دله نه دي جایز دی وروره چې دی لمونځ پرېږدي جومات کې او د پلار سره یې کوي نه ښکلې طریقه هم دکه ده چې جومات کې وکړه او بیا چې رالي پلار سره یې بیا وکړه یو بله خبره دی وروره ته هغه موږ دا وایو چې وخت په وخت نصیحت دې خپل پلار ته کوه وخت په وخت نصیحت خپل پلار ته کوه په ښایسته طریقې سره په ښکلي اخلاقو سره چې د جمع سره لمونځ کوه ووایه او هغه حدیثونه ورته بیان کا په کومو حدیثونو کې چې دې خلکو دپاره وعید راغلی دی چې څوک لمونځ نه کوي لکه هغه حدیث په صحیح مسلم کې دی بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاة یو سړي او د کفر او د شرک په منځ کې فرق لمونځ دی چې لمونځ یې پرېښودی کافر کي دغه شان لکه دا حدیث ورته ویل ډېر خوندور حدیث ته امام ابن ماجه راوړی ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي ته نصیحت کوي لا تشرک بالله شیئا وان قطعت او حرقت وی د الله سره بس شی نه شریک کړي اگر که څوک دې ټوکړي ټوکړي کړي یا دې وسیږي بیا ورته وایي ولا تترک صلاة مکتوبه متعمدا او چرته به فرضي لمونځ قصدا نه پرېږدي فمن ترکها متعمدا فقد بریئت منه الذمه چا چې قصدا لمونځ پرېښودو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زما ذمه د ده نه فارغه ده نه زما سره څه کار شته او نه سره زما څه کار شته دا قسمه حدیثونه پکار ده چې ضروري خپل پلار ته بیان کړي او نصیحت ورته وکړي او ښه بچی هم دقه دی چې پلار ته دې خبرو نصیحت کوي چې زما د پلار د جهنم د اور نه بچ شي د آخرت د سختو نه بچ شي الله سبحانه وتعالی د دې ملګري دی پلار ته او ټولو مسلمانانو ته د الله هدایت وکړي د ورو سوال کړی ډېر ناشنا او زه بار بار دا خبره کوم زه هم د سوال نه د سایل د عقل پته لګي چې دی څومره یعنی هوښیار دی او څومره د دیني مسلو سره شوق دی سوال دا دی وی چې دا حدیث موږ بار بار اورېدلی دی چې ملایک
هغه کور ته نه ورننوځي چې په هغې کې تصویر وي، هغه کور ته ملایک نه ننوځي. سوال اوس دا دی چې دا حدیث خو شتي، خو دی پوره کور ته نه ننوځي که نه دغه کمرې ته نه ننوځي کومې کې چې تصویر دی؟ جواب د دې مسئلې هغه دا دی، دا په صحیح حدیث کې ثابت دی، صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی، ان البیت الذي فيه الصور لا تدخله الملائکه. هغه کور چې هغې کې تصویران ځوړني، تصویران پکې لګېدلي، که د بوت په شکل وي، که د لرګي په شکل وي، او که جوړ شوي په فریم کې لګېدلي بره، هر څه دپاره چې لګېدلي، دې کور ته ملایک نه ورننوځي. چې تاسو ته یاد د ما نه یو پیر سوال شوی په دې نشستونو کې، یو ورو سوال کړی و، وایي دا کرامن کاتبین چې موږ سره دي دوی کوم ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ملایک نه ورننوځي. ولې دا دي نه ښه دا سا چې الي دا ملایک ملک الموت چې راځي د سړي نه سا الي دی راننوځي نه ده نه، دا یې موږ څه جواب کړی؟ بارک الله فیک، ملایک ننوځي خو د رحمت ملایک نه ورننوځي. د حدیث کې دا مطلب دی. په دې حدیث کې د سوچ نه بعد ورسره یو حدیث بل هغه د ذکر کوم، ښکاري داسې والله اعلم چې په کوم ځای کې حرام تصویران وي چې شریعت هغې نه منع کړې ده، د رحمت دا ملایک دغه ځای ته نه ورننوځي، ټول کور ته نه. او داسې کیدی چې لکه اوس کور کې یو هلک دی بېدینه، د پلار نه مني، د مور نه مني، او ځان ته یې په کمره کې تصویران لګولي. مور پلار یې ښه خلک دي او نور خویندرونه یې ښه خلک دي، خو ده ځان ته په کوټه کې په کمره کې تصویران لګولي. نو تصویران ده لګولي، نه هغو خو نه دي لګولي، نو د ده دې کمرې ته نه راځي، د ده دې کمرې ته نه راځي، باقي کور ته راځي. چې سړی دا وایي چې په دې دلیل څه دی؟ دلیل په دې باندې دا دی، الحمدلله په دې باندې ښه واضحه دلیل دی، خو چې څوک په قرآن او حدیث باندې پوه شي په دې ښه واضحه دلیل دی. امام ابو داود یو حدیث راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي صلاة المرأة فی بیتها، د ښځې مونځ په کوټه کې. سړی ما ته وایي چې ته د بیت ترجمه په کوټه څنګه کې، په کمره څنګه کې؟ اوس ګوره حدیث ته، صلاة المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها. ګوره دې ځای کې حجره ذکر کړې ده، عام کور پوره کوټه. په دې کور کې د ښځې مونځ په کمره کې غوره دی، نو کمرې ته یې څه ووایي؟ بیت یې ووایي. نو په هغه وخت کې به دا بیت ټکی دا د څه دپاره استعمالېږي؟ کوټې دپاره، خاص کمرې دپاره چې یو سړی پکې اوده کېږي او کیني پاسي او د هغه ځای دې ته بیت ویلی کېږي، هلته وخت تېروي، بس دغه لغوي اعتبار سره دغه بیت. او دې حدیث کې هم دا دی چې ان البیت الذي فيه الصور، هغه کور چې به یې کې تصویراني، نو هلته بیت نه مراد کمره وه، دلته هم کمره کېدی شي، کېدی شي که نه شي کېدی؟ چې اوس داسې کور چې ټول پکې ورغلي او هر یو ځان ته تصویران لګولي، چا د کرکټیانو لګولي، او چا د فلمونو والا لګولي، او چا د پلار هغه لګولی، او چا د نیکه لګولی بره، ټول کور داسې نه، هغوی ټول پکې ورنښتي. خو که یو کس داسې کار کوي نو دغه سړی بیا د رحمت ملایک د ده ځای ته نه ورځي. والله اعلم. د یو خور سوال کړی دی چې آیا زنانه په یو مړي باندې چې کور کې او هغه غسل ولا ورکړی شي او کفن شي، نو دا زنانه په ده باندې د جنازې لمونځ کولی شي او که نه؟ دا دومره اهمه مسله ده، دومره اهمه چې یعنې دا زنانه د لوی عقل خاونده ده چې دې ته سوچتلی. زموږ په علاقو کې مړي له غسل هم کور کې ورکوي، کسان راشي غسل له ورکي او بیا ول کفن ورکی او بیا هم څه وخت کور کې پروت وي. اوس دا موقع نه چې دا ښځې په جنازه وکړي.
سوال اوس د دې دا دی د دې خور چې موږ په جنازه کولی شو که نه؟ الجواب په دې کې هېڅ حرج نشته چې یو زنانه راولګي او په مړي باندې د جنازې لمونځ وکړي په کور کې، او که چېرته دا زنانه راجمع شي او ډېرې زنانې یو خو نه که نه، او د جمع سره پې جنازه وکړي، هغه ډېره غوره ده. په دې ته دلیل ښیم، ځکه موږ دې خلکو ته دا چغې ووایو، د اواز هم بوږ شو چې قرآن او حدیث ته راشي ډېر څه به یې زده کوي. دا مړی چې دې ښځو په دې منځ کې پروت دی او دا چغې ورته روانې دي او یو څوک یې سر ته ناست او څوک یې خپو ته او اله او موږ به څه کوو، اله موږ تباه شو، څوک ځان ځمکې له راچي، او څوک ویښته وباسي، او څوک غاړه شلي، او څوک کپړې شلي، او څوک بېهوشه کېږي او په چا پیریان راځي، او بیا پکې دا ښځې خپل ګپ لګوي او بړی غریب پروت دی. د دې نه ښه دا نه دی چې دا زنانه الله ته سپارش وکړي چې الله ویې بخښه. ښه وه که نه وه؟ ښه وه، خو چې غریبانو ته خو چا دا طریقه ښوولی وی که نه؟ ښه خو وه، خو که دا مسله ورته چا بیان کړی وی. هلته خو اکثر قاریان او مولیان د جوماتونو کې د وړو وړو جوماتونو کې خصوصا د کلیو دا جوماتونه چې په دې کې اکثر دا مولیان چې دا هسې ورته مولا وي نور یې قاري لږ قرآن وله ورځي، قرآن وله هم لږ ورځي. دا غریب د څه نه خبرې، هغه یوه مسله بیانوي په هغه ټیم کې، وایي حساب وکړئ لمونځونه دې څو پاتې دي. ولې او که نه هلته چې حساب وکړي نو بیا به پیسې راوځي، نو پیسې ښه سړي له ورکړه. نو ښه سړی او د هغوی په نظر کې هم دقه دي، خو چېرته دا مسلې ورته هم بیان کړه که په دې دلیل سره یو سړی چې تا وایي چې دا جایز دي، په دې څه دلیل دی؟ دلیل والا په صحیح مسلم کې دا حدیث ده الحمدلله. عائشة رضي الله عنها وی لما توفي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، کله چې سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه مړ شو، او غټ صحابي څوک و؟ لوی انسان سعد بن ابي وقاص، د ما سیرت هم بیان کړی و. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو ټولو دا خبره وکړه په هغه ټیم چې چا د جنازې دا خبره سنبالوله او د کفن ده او دفن ده. ارسل ازواج النبي صلی الله علیه وسلم ټولو دا پیغام ولېږو. څه پیغام یې ولېږو؟ ان یمروا بجنازته فی المسجد فیصلین علیه. وی دا جنازه چې تاسو وړئ مقبرې ته او منزل یې وړئ او ښخولو له یې وړئ، نو داسې به یې راوړئ د جومات ته، مسجد نبوي ته، دلته به یې راوړئ، موږ ته به یې کېدئ، نو موږ به پې لمونځ وکړو، تاسو به وځئ، یو به یې وړئ. لکه دا غټ انسان دی او زمونږ شوق دی چې موږ په ده باندې جنازې لمونځ وکړو. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاص ملګری. ففعلوا، هغوی جنازه راوړه، دوی ته کېښودو، دوی به جنازه وکړه، بیا یې ته ویوړه. څه خیال دی؟ جایز دی که نه جایز؟ ښه جایز دی. اوس که څوک دا وایي چې زمونږ مولا، زمونږ مذهب، زمونږ کتاب، او ستا مولا، ستا مذهب، ستا کتاب تا ته مبارک شه، د صحیح مسلم کې حدیث دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي عایشې بیانوي او وایي موږ دا کار کړی دی او صحابه کرام ټول موجود وو، یو هم دا نه دي ویلي چې ستاسو دا کار ناروا دی، او که ناروا وي هغوی به پرېښودی وایي شي او به ویلی چې نه، بله که ناروا وي د پیغمبر بیبیانو هم دا کار نه غوښتو او وایي چې دا خو زموږ نه دی جایز. ها ښځې دپاره دا نه دي چې دا به ځي مقبرې ته او جنازې له به ځي او خاص، نه نه، دا نشته. داسې کېدی شي لکه اوس یو جومات ته زنانه لاړه، د جمعې منظره، اختر منظره یا بل منظره لاړه، لکه داسې ښکلی مثال په دې باندې حرم دی او په مړي باندې جنازه کېږي، او کولی شي هېڅ خبره نه، خو دا نه دي زنانو دپاره چې دا به خاص د جنازې دپاره د کور نه وځي. نو دوی دا کار کولی شي چې په کور کې پې جنازه کولی شي چې کله مړی هلته وي. ښه اوس که دا مړی بهر وي، لکه مړی بل ځای کې وشو او دا زنانه وایي چې موږ خو وځو نه، خو دې کور کې غیبانه جنازه کوو، نو دا نه دي ثابت، دا ثابت نه دي. نو ځکه
موږ دا وایو که مړی په کور کې او دا زنانه پې یوازې یو زنانه پې لمونځ کوي هم جایز دي او که جمع سره کوي هم جایز دي او که دا زنانه چېرته جومات ته تلي او هلته جنازه راوړی شي او په هغې لمونځ کېږي او دا پکې لمونځو کې د امام اقتدا وکړي نو په دې کې څه حرج نشتي والله اعلم. دا بل سوال یو خور کړی دی وی آیا ښځې له دا جایز دي چې دا کور کې د پخلي کار او د ماشومانانو ساتل او د کور صفایي وکړي او دا د جنابت په حالات کې؟ الجواب جنوب انسان هغه چاته ویلی کېږي چې د کوروالی د لاسه نارینه دی او که زنانه ده کوروالی د لاسه په جنابت راشي او یا په بل څه طریقې سره چې مني خارجي شي ده ته جنوب ویلی کېږي. چې یو سړی د جنابت په حالت کې په ده باندې لمونځ منع دی، طواف، جومات کې اوسېده، یعنی په دې کې لږ اختلاف شته، قرت د قرآن له لاس وړله، دا کارونه په جنوب انسان باندې څه دي؟ منع دي. هر چې د کور کار دی د زنانه دپاره، پخلی شو، ماشومانانو ساتل شو، د کور صفایي شوه، ټکي څه حرج نشته. دغه شان نارینه که چا سره ګپ شپ لګوي، خبرې کوي، کور نه بهر ته وځي، دوکان نه څه سودا راوړي، هم څه خبره نه ده، په دې کې څه حرج نشته. غوره دا ده چې څه وکړي؟ غسل وکړي زر تر زره. که غسل نه کوي وایي چې بیا به یې وکړم، نو بیا دې چاردام وکړي. دا چاردام وګوره واجب نه دی، مستحب دی، او د دې فایده څه ده؟ دا جنابت به راکم شي لږ، بس دا فایده ده. حدیث کې دی داسې عایشه رضی الله عنها وایي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله د جنابت په حالات کې فاراد ان یأکل او ینام، او ډوډۍ ته به یې زړه وشو چې یاره ډوډۍ وخورمه، یا د وده کېدو اراده به یې وکړه، د جنابت په حالات کې توضأ وضوءه للصلاة، نو داسې چاردام داسې اودس به یې وکړو لکه څنګه چې لمانځه کوو. لکه یو سړی وي چې زه وروسته لامبم، نو خو غوره دی چې په دغه ټیم ولامبي. یو سړی وي نه اوس نه لامبم، وروسته لامبم، هېڅ خبره نه، لیټ کولی شي، نو بیا پسې ښه طریقه څه ده؟ چاردام وکړي، اودس وکړي. که دا م ونه کړي هېڅ پې نشته، ګرځېدی شي، خبرې کولی شي، خوراک کولی شي. دا زمونږ د اوسه پورې خصوصا د مشران په دې لاعلمۍ کې پاتې شوي وو، هغه هم د مولیانو د لاسه، چې مولیانو ورته دا مسلې بیان کړې. زمونږ قدرمن والد صاحب الله یې د هغه په قبر باندې د رحمتونو باران راوورئ، او الله یې د هغه د قبر نه جنت باغچه جوړه کړي. هغه ماته دا قصه کوله، وایي زمونږ چې کله هلکوالی و، نو په هغه وخت کې به اکثر دا خلک لامبلو لاندې د نایانو دې چاپ ته تلو سهار، هلته به ګرمې اوبه وي که نه، نور خو سیسټمونه نه وو. نو هلته وی موږ دا اورېدلي وو، مشرانو به هم دا وي چې د جنابت په حالات کې خبرې دا منع دي، خبرې به نه کوي، خبرې نور هر څه به پرېږده، خبرې. نو سهار کې به دا کسان داسې کته تلو، څوک به اخوا تلو، لکه چاپ ته به داسې لامبلو ته، څوک به داسې تو، نو چا به ورته لکه کیلی دی لکه چېرته روان یې؟ نو دا بیا موږ ته غټه جاښه جوړه شو، نو موږ وی هغه به پوه شو چې ځه دی لامبل له روان دی. خبرې منې دي، وی خبرې نه شي کولی. نو دا بې دلیله خبره ده، خبرې هم کولی شي، ګرځېدی هم شي، خوراک هم کولی شي، څښاک هم کولی شي. غوره دا چې په ټیم ولامبي، که نه لامبي نه بیا چاردام وکړه، که دې ونه کړو څه خبره نه. په دې یو دلیل دا موږ دا حدیث هم بار بار بیان شوی ده. ابو هریره رضی الله عنه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی، وایي زه د مدینې په یو کوڅه کې روان وم او د جنابت په حالات کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته راغی. اوس ګوره دی بهر ته راوتی دی، او څوک دی؟ ابو هریره دی رضی الله عنه، عام سړی نه دی، ولې دې مسلې نه دی خبر، راوتی دی بهر ته.
ها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی ما سره ملاو شو لاس یې ملاو کو څنګه یې ښې بس څه چیز وي ځان سره روان کو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر مینه ناک انسان و او سبحان الله سیرت کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د چا سره ملاو شو د چا سره به یې خبره کوله نو د دې سړي به دا ګمان و چې دا پیغمبر د ټول نه زیات په ما مین دی او دا طریقه د هغه د هر چا سره وه خو د هغه سړي به دا مطلب و که مین دی نو صرف په ما مین دی یو چې به د سړي سره لاس ملاو کو نو لاس به د هغه وخته پورې نه پرېښودو چې څو پورې به هغه سړي نه و پرېښودی چې چا سره به خبره کوله پوره توجه به هغه ته وه چې چا به ورته خبره کوله رسول الله وسلم به پوره توجه هغه ته وه داسې مینه ناک انسان او څومره ګډ شخصیت و نو نن سبا زمونږ په هغه ملاقاتونو کې هم برکت نشته کله ته رښتیا ووایو لکه په لاره به رواني دوه کسان او لږه فاصله به یې لږه دا اوس دا د کوم ځای ما ته پته نه چې سلام دی که په خیر دی که څه شی دی روز یې سړي داسې بره کول ما ته یو کس داسې وکړي زه ورته هم داسې وکړم څه کوې ورته اوس ښه که څوک در سره لاس میلاو کړي دا د دې څلورو ګوتو دا سرونه داسې ختم که غاړې میلاوال دي نو یو نیم برای شي داسې دا دوه ګوتې ودلې په دې اوږه کې دي چې لرې نه به دې ودرېږي چې لکه دې خوا مه راځه مسلمان له پکار چې مسلمان سره میلاویږي هم په جوش سره چې دا مینه ترې راښکاره شي دې سره مینه ډېرېږي ګورې ته یو سړي سره لاس میلاو کړي او ښه ښکلی جوغ ویې خوځې او بیا دې ورې نیولی ډېر وخته پورې دې سره مینه ډېرېږي شریعت ولې وایي چې تاسو په منځه کې ودرېږئ خپه به د خپې سره لګوئ اوږه به د اوږې سره لګوئ ولې دې سره مینه ډېرېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي وایي که تاسو داسې ونه کړو نو زړونه به م د یو بل نه جدا شي نو چې لاس میلاوال زموږ دا شو او خبرې اترې زموږ په دې طریقه شوې او ملاقاتونه په دې شو نو مینه محبت خو لاړو ختم شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ونیو د لاسه ویلو چیز اوس د ابو هریره رضی الله عنه په زړه کې بله مسله راغله چې زه خو د جنابت په حالات کې د پیغمبر سره ګرځېده خو نامناسب دومره اوچت انسان دومره پاک انسان وی خیر یو ځای ته موږ لاړو هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چا سره په خبرو شو فانخنست منه زه دې پټ شوم چېرته لاړ فذهبت فاغتسلت لاړم زر زر مې ولامبل او بیا رالم وی چې رالم پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته ناست أين كنت يا أبا هريرة؟ چرته تللی داسې وفادار انسان د هغه دپاره دا نه و چې دا مالدار دی دا غریب دی دا تور دی دا سپین دی دا اوس ابو هریره ته ناست ځکه چې دیزې پورې خو سره راغلی خو یکدم چېرته لاړ أين كنت يا أبا هريرة چېرته وی ما ورته وایي چې یا رسول الله د جنابت په حالات کې ومه فکرهت ان اجالسک نو زما دا نه وه خوښه چې تا سره ګرځم او زه د جنابت په حالات کې و ابو هريره وی چې ابو هريره وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته سبحان الله مسلمان نه پلیتېږي ابو هريره مطلب دی که ته ما حدیث ګرځېدی نو دا کار ستا څه روا و ته څه پلیت خو نه وي جنابت خو دې ته نه وایي چې ستا د جسم نه پلیتي داسې بهیږي نه نو د حدیث نه دا واضح شوه چې که یو سړی غسل ونه کړي د هغه دپاره ګرځېده راګرځېده خلکو خواله تګ راتګ ډوډۍ خوراک ګپ شپ داسې دي جایز دي که نه وی جایز نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ابوهریرې ته ویلو چې ته راوتې د کور نه سله او چې راوتی خو ډایرکټ به تلې رامبلوله که نه دا خبرې به ورته بیا کړی وي والله اعلم ښه دا یو ورو سوال کړی دی چې بعض خلک دا وایي چې څوک مړ شي نو په خېټه به ورته بیا څه اوسپنه کېږي چې دا خېټه یې نه پړسېږي دا طریقه صحیح ده او که نه الجواب بعضو علماو فقهاو دا کار مستحب ګڼلی وی چې یو کس مړ شي نو په خېټه به ورته اوسپنه کېږي چې دا نه راپړسېږي یا د اوسپنې په شان بل څه شی فقهاو دا خبره لیکلې ده او د فقها نه دي چې کوم د حدیثونو نه لري نو دوی اکثر دلیل ته نه ګوري او کله دلیل که پیش هم کي کمزوری
نو ځکه د فقه دا کتابونه چې دي کې دا حدیثونه چې دا اکثر کمزوري حدیثونه ځکه چې فقها دې ته نه ګوري چې حدیث صحیح دی که نه دی صحیح هغوی دې ته ګوري چې د حدیث نه دا مسله راوځي بس هر چې محدثین دي نو د دوی بیا ناشنا فقه ده د دوی د هرې خبرې سره بیا دلیل او دلیل هم بیا ګوري چې دا دلیل صحیح دی او که کمزوری دی دا خبره چې ده په دې باندې شیخ ابن عثیمین رحمه الله ډېر ښکلي لیکل کړي دي په خپل کتاب الشرح الممتع کې هغه وایي کوم فقها چې دا خبره کوي علما هغه وایي دوه دلیله پیش کړي یو یې اثر پیش کړی دی وایي انس ابن مالک دا ویلي دي د هغه په مخکې یو کس مړ شو وایي هغه وایي چې په دې خېټه ورته څه شی کېدی خو شیخ ابن عثیمین وایي دا صحیح ثابت نه دی دا اثر صحیح ثابت نه دی دا خبره ختمه شو دویم وایي دوی دا وایي که موږ داسې ونه کړو نو دا خېټې پړسېږي نو شیخ ابن عثیمین ډېره ښایسته خبره کړې ده وایي زه خو دا وایم که اوسپنه پکې کېږي بیا هم پړسېږي لکه چې یو خېټه پړسېږي نو ته به په معمولي اوسپنه راټینګه کړي نه راټینګېږي تا مثال کې د اوسپنې شی دې راواغېستو دې پې کېښودو وړوکې غوندې کې او هغه خېټه خو بیا هم پړسېږي شیخ وایي ها اوس که ته داسې یو غر د اوسپنې راوړه او کېږدې او هر څه پې دباو کړې جدا مسله ده خو که ته معمولي اوسپنه هم معمولي ږدي که نه غټ غټ دغه به راوړې خو معمولي اوسپنه به یې ږدي وایي هغې سره خو بیا هم پړسېږي که دغه معمولي پرېږدي اوس که ته داسې شی راوړي چې سم غر پرېږدي نو دا بیا بله خبره ده او دغه کار هم ناروا ده ځکه دا ورته نقصان ورکړي ښه دویمه خبره شیخ دا کړې ده وایي اوسپنې ته څه ضرورت دی دا وخت خو لږ دی سړی مړ شو بویزه غسل وله ورکه کفن وله ورکه ښه وایي اوسپنې ته پکې ضرورت راغی الله دې شیخ وبخي دا چې زموږ ملک کې وایي چې ما ورته ویلی وایي چې راشي زموږ کې ورځ دوه هم پروت دي د ښځو منځ کې پروت دي ښځې ورته ناست دي شیخ د شرعي طریقې خبره کوي چې وخت خو لږ دی او یا د دې خلکو الحمدلله دا خلک بلکل په دې مسله کې شریعت په لار دي دا پکې نه شي مړی کور کې ساته چې څنګه مړی وشي ډایرکټ ادارې ته ټلیفون وکړي هغوی راشي مړی ویسي بله خبره شیخ دا کړې دا هم ډېره ښکلې خبره ده وایي نن سبا د مړو دپاره مردخانه چې ورته وایي په هغې کې تلاجې یخې یخې کمرې د فریزرو په شان جوړې شوي دي مړی پکې ږدي هغې سره خو مړی نه پړسېږي نو شیخ رحمه الله دا ویلي وي د دوی دا خبره په دواړو طرفونو کمزورې شوه او زموږ په الحمدلله زړه مطمئن دی ځکه چې زموږ کار دلیل سره یو دلیل هغوی سره په دې باندې صحیح دلیل نشتی نو راجح قول هم دا دی چې د مړي په خېټه باندې اوسپنه څه شی ایښوده دا بې دلیله کار دی والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی چې بعض خلک پروګرام کوي او هغه پروګرام کې کیک راوړي پټ کیک راوړي نو په هغه کیک کې بسم الله لیکلی یا د هغه سړي نوم یې لیکلی خو په هغې کې د الله نوم راځي لکه عبدالله عبدالرحمن او یا بل څه عبارت بدیني لیکلی د دې باره کې تاسو څه وایي دا خبره یاده کړئ د الله نوم په خوراکونو باندې لیکل دا د الله د نوم سپکاوی دی یاده کړئ دا خبره د الله نوم په خوراکونو باندې لیکل دا د الله د نوم سپکاوی دی ځکه چې دا کوم خوراک چې کېږي دلته او دا پروګرام چې دی خوشحالي ده که غم دی خوشحالي ده چې چا څه وکړو نو د الله نوم دې ته پاتې شوی دی چې ته یې په کیکونو لیکې او بیا پسې چاړه راوالي دا کیک به پرې کوي نه نو دې کې یعنی د الله د نوم سپکاوی څه قسمه کېږي نو احترام دا دی د الله د نوم چې د الله نومونه به په خوراکونو باندې نه لیکي والله اعلم د یو خور سوال کړی دی چې که یو زنانه چېرته لاړی شي هسپتال ته یا یوې ادارې ته څه ځي ته لاړی شي او بره خیږي په لیفټ کې آیا دا په دې لیفټ کې د یو پردي سړي سره بره ختې شي او که نه چې صرف دا ښځی
او دا پردی سړی؟ الجواب شریعت کی دا دی په صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا حدیث دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لا یخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم. یو سړی به د یوې ښځې سره چې دواړه د یو بل نه اجنبیاني محارمو کې نه دي پردي دي دوی به نه جدا کیږي الا چې د ښځې سره محرم. یو حدیث کې داسې راځي امام ترمذي راوړی دی لا یخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان. چې کله ښځه او پردی سړی دوی یوازې شي نو دریم یې څوک وي؟ دریم شیطان. امام نووي امام ابن حجر او نور علماو په دې باندې اجماع د علماو را نقل کړې ده چې اجماع د علما ده د ټول امت څومره علما چې د ټولو په دې خبره اجماع ده چې د یوې ښځې د پردي سړي سره یا د یو سړي د پردۍ ښځې سره جدا کېده د حرام دي. او دا معنی کوم چې د حدیث کې راغلی دا پوره پوره دې ځای کې ښکاري. لیفټ څخه ته او دا سړی اجنبی دی اجنبی هغه چا ته ویل کېږي چې پردی د دې ښځې محارمو کې نه دی که رشتهدار هم د محارمو کې نه دی د هغه سره په دې لیفټ کې یوازې برخته دا منع دي. که دا لیفټ په هر شکل کې بعض وایي لیفټ هغه شیشې والا دی لیفټ څه والا دی؟ شیشې والا دی. بعض وایي هغه لیفټ شیشې والا دی نو په دې کې خو به سنې خلک کښېني. زه دا یم چې لیفټ د لیفټ دا شیشې والا چې دې ته وروخېږي او دا سړی دا ښځه څنګه کړي په خبرو باندې یا ماله نمبر راکړو یا داسې او یا دغه او یا داسې یا ښځه داسې کېدای شي که نه شي کېدای؟ ته خو په شیشه کښېنې خو خبرې اورې هسې د خبرې جوړول نه وي پکار چې کله شریعت مسله راشي شیشه کې دوی جدا کېږي او که بل لیفټ کې جدا کېږي دا دوی دواړه جدا شوي دي د خلکو نه او دا ناروا دي. ها داسې صحیح ده که د دې سره اوس بله ښځه نو بیا یوازې نه ده بیا صحیح ده که بله ښځه ورسره وي دوه ښځې درې دوی وخېږي یا که داسې یو لیفټ دی په هغې کې ښځې او سړي وختو بیا هم جایز دي خو په هغې کې شرط دا دی چې لیفټ به دومره تنګ نه وي چې سړي او ښځې یو بل پورې نښتي او یو بل سره لګي داسې باندې اوس غټ لیفټ دی ښه کولاو او یو دوه سړي دی او درې زنانې دي یا درې سړي دی او درې زنانې او دوی بره خېږي په دې لیفټ کې نو ښتی شي که نه شي؟ ښتی شي ځکه چې دې کې دا سړی او ښځه یوازې کېږي خو نه نور پکې هم دي والله اعلم. ښه دا ورو سوال کړی دی چې زه سکوټر چلوم او په هغې کې ماهره یم او دا چلونه پې کومه کوم چې دا هلکان کوي کله په یو ټیر کول کله یو شن کله بل شن. سوال زما دا دی چې آیا دا کار په شریعت کې حرام دی؟ که چې بعض خلک وایي مې کوه نو صحیح ده نقصان خو پکې وایي ما ته شته خو شریعت یې حرام ګڼي؟ دا سوال دی دی ورور او ډېر ښکلی سوال دی. الجواب یو مسلمان له دا خبره یادول پکار دي چې د ده عمر چې دی دا محدود عمر دی یو خاص عمر دی الله لیکلی دی دپاره او د دې عمر نه چې ورځ تېرېږي ته قبر ته نږدې کېږي چې ورځ تېرېږي ته قبر ته نږدې کېږي او بیا په آخرت کې به تا نه د دې هر څه تپوس کېږي. مشهور حدیث دی د ابوبرزه الاسلمي رضی الله عنه سنن ترمذي کې شته لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. د یو بنده قدم د الله د خوا نه نشي خوځېدی د قیامت په ورځ چې څو پورې دې تپوس د عمر نه وي شوی چې عمر دې په څه کې خاورې کړی ځواني دې په څه کې لګولی. دویم سوال دا دی. دریم دا چې مال دې د کوم ځای نه ګټلی په کوم ځای کې یې لګولی. څلورم دا چې علم چې دې کړی په هغې دې څومره عمل کړی. یو خو دا خبره یاد ساتل پکار دي ټولو ځوانانو ده ځکه دا کارونه اکثر ځوانان کوي او بعض مشران پکې
ککړ شوي دي شتي پکې شتي بعض مشران چې کله هغه خپله مشرتیا پرېږدي او د ځان نه قمقل جوړ کړي دیم بیا د وړو کارونه کوي لګي دې ټولو ته زه دا یم چې اول خو دا خبره ده که دویم دا یاده که پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا ضرر ولا ضرار امام ابن ماجه دا حدیث راوړی نه به ځان له نقصان ورکوي نه به بل له ورکوي الله وایي ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه خپل لاسونه هغه ځي ته مه اچوئ چې ستاسو هلاکت پکې که سیکل دی که سکوټر دی که موټر دی که هر شی دی دا نن سبا چې دا هلکان دا ځوانان دا موټرې تاووي دا ګاډي تاووي او سکوټر په یو ټیر چلی او کله چې کوشي روان کړی او کله په بل سکوټر ناست او دا بل روان کړی او څه چلونه کوي کله په سیکلو دا چل کوي دا ټول ناروا کارونه دي ناروا ولې ناروا دي بدن ته نقصان دی دنیا خلق د دې د لاسه مړه شي دنیا نه اول نقصان خدا شو اوله وجه چې حرام دی بدن ته څه دی نقصان دی دویم د مال ضایع کول دي د سکوټر خرابول دا ګاډی دا سیکل یا بل څه شي دا خو مال ته نقصان ورکول دي مال ضایع کول د دین هم شریعت منع کړی ته به د مال هم خیال ساتي او د خپل ځان هم خیال ساتي او درېیمه وجه د خلکو یرول دي یو سړی په لار روان دی ښه په ارام ښکلی خپل ګاډي کې روان دی او بل راغی ګاډی داسې وباسي او داسې وباسي او تاوی را تاوی په دې یره رالګه یره پرې راله یو مسلمان دی ویره یو مسلمان دی ګډوډ کو او کیدی شي داسې ډېر شوي دي اکسیډنټ وشي دی خو پکې په خپله سر کېږدي ګاډی هم د دې تباه شي او دی هم پکې ختم شي بل ګاډی یو نه څلور پنځه ګاډي اوسه نور تباه کړي او په هغې کې به خلک مړه شي نو دا ټولې خبرې چې را جمع کړي اوس به مې یو سړی چې په دې کې شک دی که یو سړی سیکل چلی سکوټر چلی د دې دپاره خصوصا سیکل خلک دې دپاره ډېر چلی چې زه یعنی دا بدن مې روي ورزش کومه دا خپل بدن مضبوطومه هېڅ خبره ده دې نه خو شریعت ته نه یې منع کړی خو دا چې تاوی را تاوی او کله په غرونو ته خیږي او کله دیوالونو ته خیږي او کله په وړو ته خیږي او کله څه کوي کله څه کوي نو داسې دي دا ناروا دي والله اعلم او دا هم یاده ساتئ چې مشرانو له نه دي جایز چې کله هغوی د خپل بچي نه خبرې چې دی دا کارونه کوي په ګاډي باندې او په سکوټر باندې او په سیکلو باندې نو بیا نه دي جایز مور پلار له چې دی بچي له دغه څه ووایي لکه دی ورسره پکې هم بیا شریک دی والله اعلم دا ورو سوال کړی دی چې دا خبره راته چا کوله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مانځه کې و او یو ماشوم د هغه په اوږو باندې ناست نو دا خبره ثابته ده صحیح ده الجواب دوه قسمه حدیثونه دي یو خو په صحیحینو کې دی د ابو قتاده رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ کو او د هغه نوسۍ امامه بنت زینب د هغه سره په غېږ کې وه نو چې کله به رکوع لتو یا سجدې له به تو نو هغه به یې کېنوله چې بیا به پاڅېدو نو هغه به ځان سره راواغسته دویم حدیث د امام نسائی سبحان الله عبدالله ابن شداد روایت دی د خپل پلار نه د شداد رضی الله عنه وی زما پلار دا خبره کړې و عبدالله ابن شداد وی شداد دا خبره کړې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر راغی منزله او په غېږ کې ورسره یا حسن یا حسین رضی الله عنهما پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوسي د علي رضی الله عنه او د فاطمه رضی الله عنها زامن وی یو ورسره په دوی کې و پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې شو د حدیث غوږ کې دی اوس ګوره نو هغه یې کېنو او الله اکبر یې وی رکوع وکړه بیا سجدې ته لاړه وی داسې سجدې وکړه چې اطالها سمه یې اوږده کړه وی زما پلار دا وی عبدالله بن شداد وی زما پلار شداد دا وی فرفعت رأسی وی ما سر اوچت کو چې پیغمبر نه هېر شوي دي که څه چلې شوی سجدې په دوران کې
وی ما چې سر داسې معمولي اوچت کو واذا الصبي على ظهر رسول الله صلی الله علیه وسلم ماشوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ملا دی په سجده دی او ماشوم په ملا ناست دی فرجعت الى سجودي وی زه بیا سجدې ته واپس شوم چې پیغمبر خو په سجده دی خیر مونځ ختم شو خلک حیران وي زه خو خبر وم د قیسې نه چې داسې شی و خو خلک خو نه و خبر وی چې څنګه سلام وګرځېدو صحابه کرام یا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك يا رسول الله سجدم ديرو ذكرى من ويش كي ديشي دي سجدة كي تتوحي كي يا بل سجل كي دو ولدي وده سو پیغمبر صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن نما توحي كي دو نبر سكار شيء خنولي ولكن ابني ارتحلني دی بچی زمانه سورلی جوړه کړې وه په دې اشاره تناس فکرهت ان اعجله حتى يقضي حاجته نو ما چې پرېږدي چې دی د خپل کار اوس پوره کړي الله اکبر دا حدیث ناشنا حدیث دی او زمون خلک چې ماشوم په اول سب کې ځه شاته شاته هغه ټول عمر له منډې وهي لوبې او ګپ شپ او ځکه خو زموږ دا مشران هم شاته زور کوي څه خیال دی په وړوکوالي کې مشرانو زغروري دا اول سپنان اوس هم شاته کښېني ښه د عرب دا کار نه کوي ښه که ماشوم دې ځان سره راوستو ماشوم دی نه اوس هغه ماشوم راوستنې دي په کار چې بلکل اوس ماشوم دی او جړاګانې کوي او په څه نه پوهېږي نه داسې ممیز چې ماشومي چې عقل یې پوهېږي خو بیا ماشوم دی ګورئ ماشوم څه دی ماشوم دی ماشوم و چې ته ماشوم د خپل ځان په شان حسابوې نو بیا ورته ماشوم سړی دی ښه که دې ماشوم معمولي په منځه کې لکه حرکت وکړو دا ټول پلار ته بوللی شي ګوري نه غریب والله بس څه وکړه دوه ورځې مخکینۍ خبره ده کم ملګري چې دي جومات کې هغو ته معلومه وي سهار مانځله زه راتلم زما کشری زوی چې ټول نه کشر ځان سره نه راولم جومات ته نه هغه جړا شروع کړه وایي زه سره ځم راځه ځان پسې مې شاته دلته ودرو نو هغه چې ولد ضالین نو دومره په چغه امین ووایي دومره په چغه چې زه څه ووایم چې څنګه امین ووایي به یې شروع کړه قل هو الله احد الله په زوره زه په دې منځه کې دا لږ غلی شي خو کار یې غلط نه دی خو لکه ماشوم د هغوی زه مونځ کوم مونځ کې چې امین وایي په امین پسې به سوره اخلاص وایي دا د هغه ذهن دی چې سلام مې وګرځو نو اوس ما چې یالله بس استغفر الله استغفر الله من ته سلام اوس ماشوم دې مې راځه بار مې ورته لکه ما ته څه کوي زمونږ دا خلک دې قصو سره نه دي عادت اوس که دا ماشوم دا کار د عربو په جومات کې وکړي نو ټول ورته ګوري ماشاءالله لوی سړی شي ډېر ښه او یو به ولې په سر لاس راکاږي بل به ولې په اوږه لاس راکاږي بل به ولې سر ښکلی او الله دې نیک عمله لوی کړه والله دې داسې والله دې داسې د دې نه دوه هفتې مخکې دا خبره دوه هفتې مخکې زه چې کله ناکله د دې عربو صفت وکړم خصوصا د دوی که نه هسې نه کوم زه سحر مانځه ته راتلمه او ما سره ما دا بچي ما زامن مې جومات ته راوستو سحر مانځله یو نشهیز روان و داسې تېرېدو په لار به لار باندې دلته تیاره ده لیټونه هم دې تاسو ته ښایي دې روډ باندې خراب شوي توره تیارې بلکل هر څه غلي غلي و زه مانځه ته روان وم نشهیز پکې داسې په دې کوڅه کې روان نو د لرې نه ما ته دا وایي ماشاءالله ماشاءالله تبارک الله وی ته په لوی خیر باندې چې دا واړه واړه ماشومان ته جومات ته روان کړي او هغه جومات ته نه تو هغه نشهیز و په کوڅه کې ورننوتو څه نشه منشه یې کول خو دی ما ته ووایي چې ته په لوی خیر باندې چې ته دا واړه جومات ته بوځې دا خلک پوه دي په دې او زمونږ هغه که ماشوم دې جومات ته راوستو ځان له رجاح وکړه ما یو پیر د دغه سره مونځ کوو په اسلام آباد کې د الشیخ العلامه ډاکټر فضل الهي حفظه الله لوی عالم دی دلته دی ډېر وخت پورې په جامع امام کې استاذ ومو نو هغه چې کله دا خطبه ختمه کړه نو ماشومان دغه په جومات کې ډېر وو او دا هغه دې خلکو ته وایي راولېږي هغه دا خبره کوله
نو جومات کې ماشومانان ډېرو نو بعضو پکې خبرې کولې یو بل سره نو چې کله خطبه ختمه کړه او بیا مونځ شو نو شیخ بیا سپیکر راواغست زه بالکل د مخامخ سب کې ورته ناست دا شیخ وی دوه خبرې یادې کوي نن وی ما د ماشومانانو بعضو اوازونه واورېدو زنانو ځای پکې و شاته زنانو ځان سره ماشومان راوستي او شور کوي حرم کې هم تاسو به شور اورئ وی دوه خبرې واورئ دا ماشومانان چېرته منع نه کوي د جوماتون نه سمال او موته نه وي دوی به دلته زموږ په ځایونو کې ولاړ دي یو یې دا خبره وکړه دویمه وی چېرته د دوی مور پلار ته به په داسې نه ګوري چې سترګې به یې راوباسئ یو کس هم د دوی پلار ته که د ماشوم د پلار سره راغلی نو پلار ته به ونه ګورئ او که د مور سره راغلی نو خویندو ته دا وایم چې مور ته به بد بد نه ګورئ ماشوم دی وشوه نو خبره ختمه شوه او زمونږ هغه بیا سر پیسې چې راواړي دا پلار غریب وایي چې دې نظرونو ته وګوري هر طرف نه به غشي ویشتی کېږي وي بیا سبا لی نه راولي کړی نو اوس دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس که دا کار موږ وو هسې سرې خیال وګلا که زه چې د سجده باندې به ماشوم راته به وګوري او زه سجده اوږده کوم شاته خلک به څه وایي نه دي خبر د دین نه اصل دا دی چې موږ د دین نه ډېر لرې پاتې شوي دین مو خوښ دی د دین دپاره الحمدلله پښتانه قرباني مو ورکوي پښتون ګوره په دین باندې هر څه قربانوي مال بچي سر وینه هر څه خو افسوس دا دی چې پښتون په دین پوهېږي نه په هغې کې یو غټ لاس د علماو د مولیانو دی چې دوی ورته صحیح دین ښوولی نه دی او دویم زمونږ ګناه ده چې مونږ کوشش نه دی کړی چې صحیح دین معلوم کړو نو الله یې زموږ په حال باندې رحم وکړي خلاصه دا چې ډېر ورته وایو چې او دا ثابت دي په دې باندې به اکتفا وکړو او ډېر سوالونه پاتې شو انشاءالله روان درس کې به د دې جوابونه ورکړو روان نشیز کې الله سبحانه وتعالی دې مونږ په دین باندې پوه کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين